الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ایچ جی فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس مربوطه خاص پوښتنه حل کوو چې هغه دا دی چې فورکس کې څو قسم انالایسیس کیږي، په څو قسمو موږ سوداګانې کولی شو، یعنی کوم طریقو نه موږ استفاده کولی شو چې موږ یو منظم ټریډینګ وکړو، منظم سودا وکړو او د فورکس مارکیټ مطالعه کو او هغه کې پوه شو چې دا مارکیټ صحیح روان دی غلط روان دی، اوس سودا وکړو یا ونه کړو. هغه کې فورکس په دوه قسمه مارکیټ انالایسیس کیږي، یعنی دوه قسمه موږ مارکیټ کې پوهیدو شو دا وخت د سودا دی یا نه دی. اول ته وایي ټیکنیکل انالایسیس او دویم ته وایي فنډامنټل انالایسیس دی. ټیکنیکل انالایسیس چې دی عموما په چارت پورې مربوط دی. چارت دلته دغه دی وړوکی مثال دلته شته دی او دلته دغه څنګه چې دلته تاسو ګورئ دلته دا چارت هم دا د دې چارت ته ټیکنیکل انالایسیس ویل کیږي چې په دې باندې موږ کم نتیجې ته ورسیږو د دې چارت د نګاه نه موږ سودا کوو، سودا بندو، هر رقم نتیجې ته چې راشو د چارت ټول مربوطه د یو چارت راځي نو دې ته وایي ټیکنیکل انالایسیس. بیا ټیکنیکل انالایسیس چې دی هغه بیا په درې شکله ښودل کیږي چې یو ته وایي لاین چارت دی، بل بار چارت دی، بل کینډل سټیک چارت دی. لاین چارت چې دی هغه د خط په شان دی، لکه دلته تاسو ګورئ صرف دا خط چې یعنی داسې زه تاسو دلته یو دفعه رسامي غوندې وکړم، دغسې صرف خط ته دې ته وایي لاین چارت. او بار چارت چې دی بیا داسې خانې لري خو مګر خانې بیا داسې یو بل پورې نښتي، بیا هغې نه پس ته بیا داسې کینډلي نو داسې نښتي. او دریم چې کوم دی هغه کینډل سټیک چارت دی چې هغه داسې خانې او بیل جوړیږي چې هر خواته مخې یا خواته کینډل جوړیږي چې دوه رقمه رنګ کې اکثریت سپین او تورې، بعضو کې شین او سوري، بعضو کې شین او سپینې. خو دا د کینډل سټیک لکه دلته تاسو ګورئ دا د شین او سور کینډلونه یعنی داسې خانې جوړیږي. دلته ما تاسو ته رسم کړي دي. دلته لاندې لاړ شئ، دلته یو مثال وګورو چې دغه دی. دلته ګورئ دا شنې او سرې خانې جوړې شوې دي. دې ته وایي دې کینډل سټیک ته وایي. لږ به تاسو سره غټ کم تاسو ګورئ دا د نږدې نه تاسو ګورئ دې ته وایي کینډل سټیک چارت وایي. دې ته چې وایي کینډل سټیک چارت وایي. صحیح ده؟ ان شاء الله په دې پوه شوي یئ. دویم دی فنډامنټل انالایسیس دی. فنډامنټل انالایسیس چې دی هغه بیا د چارت نه ډېر مختلف دی. یعنې چارت ټیکنیکل انالایسیس کې موږ صرف په چارت باندې ټول سودا کوو، سودا خرڅو، سودا د مارکیټ په سودا کولو یا نه کولو موږ نتیجې ته چې رسو هغه صرف په ټیکنیکل انالایسیس کې د چارت په ترو رسو چې بیا دې کې نور سټریټیجیانې دي. هغه انشاءالله پر روانو ویډیو کې څنګه وکولی شو چارت څخه په ټریډینګ کې استفاده وکړو، پر روانو ویډیوګانو کې به وغږیږو پې. همدا شی شو فنډامنټل انالایسیس دی. فنډامنټل انالایسیس دلته په تاسو یو تصویر کې دلته تاسو وګورئ دا د ټیکنیکل انالایسیس چې مالته لیکلی دی. نو ټیکنیکل انالایسیس دا ټیکنیکل انالایسیس چې دی دا دلته ګوره شکل د ګراف سره ورکول شوی. صحیح ده؟ او په فنډامنټل انالایسیس کې چې دی دلته څو رقمه سیسټمونه په دې کې داخل شوي دي. بیا هغې نه پس موږ انالایسیس کوو، سودا کوو، سودا نه کوو، مارکیټ کې سودا هم چې کړی بندو او سودا سټارټو. نو هغه د فنډامنټل انالایسیس کې بیا ډېر زیات وسایل موجود دی. په ټیکنیکل کې یو چارت دی صرف. صحیح ده؟ همدا شی راځو واټ مووز فورکس. فورکس د څه د نګاه نه حرکت کوي. که چیرې تاسو د ټیکنیکل انالایسیس نشي کولی، نه غواړي چې ټیکنیکل انالایسیس وکړي، یعنی مطلب صرف په چارت باندې ګزاره نه کیږي یا چارت باندې کار نشي کولی ځکه چې چارت کې نورې ډېرې هم خبرې دي چې باید موومنټ وګوري، باید کینډل سټیک وپېژني، ټایم فریم وپېژني، همدا شانتې نور داسې بلا ډېرې خبرې دي چې هغې باندې باید پوه شي او بیا ټیکنیکل انالایسیس په چارت باندې فیصله کوي. فنډامنټل انالایسیس کې چې دی هغه که څوک چارت نه غواړي نو فنډامنټل انالایسیس ته دې راشي. لکه ټوله سودا دې په فنډامنټل انالایسیس وکړي نو هغې کې بیا څلور قسمه مارکیټ یعنې څلور قسمې سیسټمونه موجود دي چې هغې ته یو ته وایي پولیټکس، بل ته وایي اکونومیکس، بل ته وایي سینټرل بینکس او بل ته وایي نیچرل ډیزاسټرز. دلته ما اشارې ورته کړي دي. پولیټکس کې چې دی پبلک سټیټمنټ چینج اف د افیشیل سټیبلیټي اف د ګورنمنټ. دا پولیټکس کې دی مطلب د
د خلکو راوتنه یعنی مطلب د فندامنټل کې هغه شی نه اثر غورځي کم چې مثال د خلکو راوتنه شو د هغه ملک چې موږ په دغه کناسیانو کې موږ سوداګانې کوو یا په ګولډ کې سودا کوو لکه نن سبا چې په اوکراین کې جنگونه روان دي نو په رشیا کې ډیر قوانین یعنی ډیر قیودات راغلي دي نو په رشیا کې هغه کې تیل او سره جګ شوی دی تیل کمزوري شو ریټونه جګ شو بس یو سیستم مارکیټ ګډوډ روان دی وجه څه شي دا پولیټکس یعنی پولیټکس د وجه مشکلات راغلي اکونومیک یعنی اکونومیک هلته جی ډي پی یو انټرنیشنل بانک د سیلز اماونټ شو خرڅون اماونټونه فرق کې انټرست فرام د انویسټر څوک چې مثلا چې پیسې اچي په مارکیټ څوک چې پیسې اچي هغوی باندې انټرست زیات شي کم شي نو دې وجه نه په مارکیټ کې بدلون راځي نو بیا دې تاسو دې نه کولای شي چې کله دغه علائم په مارکیټ کې ښکاره شي نیوز ګورئ خبرونه ګورئ نو دغه علائم چې کله تاسو وکتل نو تاسو مارکیټ کې بدلون کتلی شئ بعض وخت کې ډیر تیز شي بعض وخت کې سلو شي د فنډامنټل انالایسس د وجې سنټرل بانک شو فاینانس کلکولیشن شو انټرست ریټ شو منډیټری ریزرو فاوند شو دغه سنټرل بانک د بانک د خوانه انټرنیشنل بانکو د خوانه چې کوم قوانین کې خودل کېږي یعنی کم یا د سه حتی د پورې چې د بانک انټرنیشنل بانکونو کم مشر خدمتي بل مشر راځي هم ډیر اثر غورځي په مارکیټ باندې نو مارکیټ یا تیزیږي یا سلو کېږي او ډیر زیات مارکیټ کې بدلون راځي نو په فنډامنټل انالایسس کې چې کله تاسو نیوز ګورئ خبرونه ګورئ او دغه د علایمونه هر یو کم کرنسیانو یا کم شي چې تاسو ټریډ کوئ او د هغې ملک مربوطی او په هغې ملک یعنی سنټرل بانک د خوانه کوم مشکلې اکونومیکس د خوانه یعنی پولیټکس د خوانه او دغسې نیچرل ډیزاسټر چې دا اوس درته وایم په دې خوانه هر یو څلور مشکلات دي که دې کې هر مشکل یا هر یو بدلون وښودل شو نو تاسو پوهئ چې مارکیټ کې بدلون راځي یا سودا کوو نه کوو سودا څه بنده کوو که سودا دې کړي او که سودا دې نه کړي اوس یې څنګه څه ټیم زه سودا وکم نیچرل ډیزاسټر چې دی دا قدرتي علایم دي یعنی کرنسیز شو ایرټکویک شو فلوډ شو ایرټکویک او داسې نور لکه مطلب زلزلې شوې یا نور داسې طوفان شو سمندري طوفانونه د قدرتي کم آفتونه راځي په یو ملک باندې نو د هغې البته یا کرنسي غورځېږي سوداګانې پکې بندېږي نو مطلب په مارکیټ اثر غورځوي یا کرنسي لاندې ځي یا بره ځي نو د دې وجو نه دې علایمو نه تاسو کولی شئ چې په مارکیټ کې سودا وکړئ لنډه دا چې تاسو په مارکیټ کې دوه رقمه سودا کولی شئ چې یو د ټیکنیکل انالایسس بل د فنډامنټل انالایسس دا ویډیو مې په دې خاطر وړه ویډیو وکړه چې تاسو په دې پوه شئ چې په مارکیټ کې څو قسمه مارکیټ څوک سودا چې کوي څو قسمه طریقو باندې کوي نو دغه دوه طریقې دي انشاءالله چې په دې ویډیو پوه شئ تر بل ویډیو پورې پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته